سلامونه ملګرو، نیکې ښې احترامات. امید لرم د الله نه چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، کار به کې خوشحاله به یې. داسې راووتو چکر له او راسره ناصر خیالي صاحب دی. نن ده سره داسې وړه غونډه کې یو مرکه کوو. د ده نه به تپوسونه کوو، د ده نه به شعرونه اورو، د ده په ژوند باندې به یو څو خبرې کوو. دی هم لکه زمونږ په شان دی یو مسافر دی، د مسافرۍ باره کې باید د نه تپوسونه کوو. نو خیالي صاحب سلامونه. وعلیکم سلامونه سلمان صاحب، خیر طبیعت بس خیر دی، ستاسو دواګانې دي، څنګه یې وخت ساتو؟ شکر دی تاسو وایئ. بس تاسو دواګانې دي او مسافري ده. ژوند ډېر خوري دي، الله رحم دی. خیالي صاحب به داسې واړه یو څو تپوسونه به کومه. جی وایئ بالکل. دلته مسافري څومره ټیم وشوه؟ تقریبا په سن 2012 کې راغلي اماراتو ته او دا 2021 چلیږي، دغه 8-9 ساعت تقریبا اوشه کېږي. صحیح ده. او مسافري څنګه ده ملګرو ته، دې مینهوالو ته څه ووایې که نه؟ مسافري خو الحمدلله اماراتو کې چې څوک هم ژوند کوي او ښکلی کار روزګار برابر هر څه برابر وي، نو ډېر ښکلی ژوند تېرېږي. شکر الحمدلله ډېر ښکلی ژوند تېرېږي. او روژه مبارکه ده. روژې مبارکه میاشت ده، ټولو پښتنو ته، خاص مسلمانانو، ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی چې عبادتونه دې وکړي. د روژې میاشت د بښنې میاشت ده، دې کې د الله نه بښنه وغواړي، معافي دې وغواړي. څه غلطۍ د انسان نه کېږي که نه، نو خاص کر خپلو پښتنو ته دا وایم، خپل پښتانه چې څومره دي خپل وطن باندې کوم حال زموږ په علاقو، زموږ په افغانستان کې سټارټ دی که نه، کوم مرګونه چې کېږي، کوم هلې ځلې چې سټارټ دي، نه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې دا هلې ځلې ختمې کړي. امین امین. خیالي صاحب میسج خو تاسو ډېر ښایسته ورکړو. خیالي صاحب یو تپوس بل کومه شاعرۍ سره د کله نه داسې شوق لرئ؟ شاعرۍ سره خو د ډېر وخت نه یاره د ډېر وړوکوالي نه شوق لرم. هر قسمو شاعرانو سره هم کېناستو پاڅېږو او ښکلي شاعران هم واورېدل او کتابونه هم ډېر ځان سره ساتلي. خیالي صاحب استاد لرئ که نه؟ نه استاد خو نه لرم. استاد نه لرئ.